پر پاکستان د امرالله صالح تازه ګزار او پیغورونه وای خلک مه دوکه کوئ د IMF په قرضونو جګړه نه ګټل کیږي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې د احمد مسعود په ګډون د شمالي ټلوالې اکثره غړو د هند پر ضد د پاکستان ملاتړ کړی او یاد هیواد د خپل پلرونو په څیر وفاداري ثابته کړې، خو امرالله صالح بیا پاکستان سپک کړی. تازه خبر دا دی چې د جمهوریت نظام لومړي مرستیال امرالله صالح وایي د هند او پاکستان د وروستۍ شخړې پر مهال څرګنده شوه چې پر اسلامي دینی فتواو د پاکستان انحصار پای ته ورسېده. صالح دا څرګندونې له هغه وروسته کړې چې 2 ورځې وړاندې د هند مفتي اعظم شیخ ابوبکر احمد مودي ته لیک ولېږه او پر پاکستان د هند د برید ملاتړ یې وکړ. ښاغلی صالح زیاتوي پاکستان تل د اسلامي امت د خواخوږۍ ترلاسه کولو لپاره له مذهبي اړخه ګټه اخیسته، خو اوس یې هغه برخه له منځه تللې ده. ښاغلی صالح همدارنګه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دیوبند هم په هند کې دی. د هغه په خبره چې هند د پاکستان مشهور ښارونه په مزایلو او ډرونونو وویشت، خو په ډیره بېشرمۍ بیا د بریا ادعاوې هم کوي. صالح همداراز وایي هند سره د پاکستان د شخړې پر مهال د پیسو نړیوال صندوق IMF د پاکستان قرض منظور کړ، خو زیاتوي چې د IMF په قرض جنگ نه ګټل کیږي. ښاغلی صالح د IMF له لوري پاکستان ته د قرض منظوري د حیرانتیا وړ خبره بللې او زیاته کړې ده چې پاکستان د مالي پلوه جګړې ته تیار نه دی. صالح وایي په داسې حال کې چې هندوستان همدا اوس خپل خزانه کې 204 میلیارډ ډالر لري، خو پاکستان بیا ټول 5 میلیارډ هم نه لري. د پیسو نړیوال صندوق د مې په 9مه نیټه پاکستان ته 1 میلیارډ ډالر قرض په داسې حال کې منظور کړ چې د هند لوري تر بریدونو لاندې و. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.